خاص کر امیر مقام صاحب چې کوم دی نو هغه د مرکز سړی دی. راشد صاحب یې د ثوابۍ او بیا ژوند مو په پېښور کې وکړو او کاروبار چې د پاره مو زه انتخاب کو نو سواد مو انتخاب کو په دې لاجک باندې مې لږ پوه کړئ. السلام علیکم ملګرو، عادل ارمان یم او دا مهال چې دی نو مونږ زرلاله بای راشد خان راشد ته راغلي یو چې نن سبا یې په 20% آف هم لګولی دی. زه نه پوهېږم چې راشد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه راشد صاحب؟ خیر حالات واقعیات په دې کې نه چې کې ګران صاحب او سجاد خانم دی. راشد صاحب مونږ خو ډېر زیات لیټ راغلو دی دپاره خو بخښنه خو بهر لاګې وضاحت مونږ کړی مو چې دا د مرتبې خاوندان دی او یو کس پکې اکثر کم نه او دوی ټول وایي چې یو ځای بوځو که نه بهرحال اوس هم پکې کس کم دی. خو راشد صاحب تاسو چې رالی دا په ما باندې احسان دی. ډېره مننه. زه په ملګرتیا کې احسانونه نه منم، دا ښه ده چې تاسو بیا راځئ او بیا انشاءالله. راشد صاحب یې د ثوابۍ او بیا ژوند مو په پېښور کې وکړو او کاروبار چې د پاره مو زه انتخاب کو نو سواد مو انتخاب کو په دې لاجک باندې مې لږ پوه کړئ. په لنډو ټکو کې دا خبره کومه چې سواد زما د خوښې علاقه ده، خوښې ځای دی. د کاروبار دپاره مې ځکه دا ځای سلیکټ کړی دی چې یو خو زما اراده ده چې هر چاته ووایم چې سواد د کاروبار دپاره بهترین ځای دی. موږ به سواد آبادو. هر څوک که خلک د دې ځای نه ځي او په نورو نیتونو دلته راځي او وایي چې یاره سواد د کاروبار ځای نه دی او سواد کې حالات ښه نه دي او سواد کې ټیک لکه څه شی ښه نه دی، نو زه خلکو ته وایم چې بالکل راځئ دلته. سواد امن دی، د مینې ځای دی، د کار ځای دی او دلته به تاسو د انشاءالله ټول خلک په عزت او راشد صاحب د خپل کاروبار نه څومره مطمئن یې؟ زه ما چې کله کاروبار شروع کړو نو ما وایي چې زه به څومره مطمئن یم، خو زه انشاءالله نور به هم مطمئن یم. خو اوس ته تقریبا زه 100% خو مطمئن یم چې ما کومه فیصله دې ځای کې کړې ده ډېره ښه فیصله مې کړې ده. دلته خو یو بله مسله هم ده که راشد صاحب لږ غونته کې باران وشي نو دغلته بیا دا روډ کې د اوبو نو دا خو هم کاروبار ډېر زیات متاثره کوي. ټول نه غټه ستونزه دلته دا ده، لویه ستونزه چې دلته 2 څاڅکي باران وشي نو په کمبر سټي سنټر کې اوبه ودرېږي. په دې باندې ما یو ویډیو هم کړی وه، ډي سی صاحب ته مې هم ویلي وو. خو دا چونکې NHA سره راځي نو زه به د خپلو سیاستمدارو ته دا ووایم چې تاسو مهرباني وکړئ، خاص کر امیر مقام صاحب چې کوم دی نو هغه د مرکز سړی دی. نو امیر مقام صاحب که تاسو دغه غږ اورئ نو مهرباني وکړئ د NHA په انډر کې دا روډ دی دا تاسو ټیک کړئ. دا به زمونږ د وطن سره هم ښېګړی او زمونږ د ولس سره به ښېګړی. راشد صاحب لږ څه به اوس تاسو بیا واپس د زیرو نه سټارټ اخلئ که نه نو هم دا کاروبار به شروع کوئ که نه؟ انشاءالله دا کار به شروع کوم، زه به دا نور پر مخکې بوځم. بل یو پوښتنه کوم، کله چې مثال ستاسو داسې مستقل کار روزګار نه و که نه ډېرو خلکو به کمنټس کول او عموما خلک کوي هم داسې دی بېروزګاره سړي ته ته څه کار ولې نه کوې او دا کله چې تاسو خپل کاروبار شروع کړو ډېر کمنټس یا دی کې خو اکثر اشنایان مي آیا هغه خلکو چې دی نو په عملي توګه باندې بیا تاسو اپریشیټ کړي یې دلته راغلي دي؟ یاره ډېرو خلکو اپریشیټ کړی یم، زه د خلکو د کتونکو د مینوالو نړۍ مننه کوم. زما د کار دپاره زما د روزګار دپاره ډېرې دعاګانې هم کړي دي او زه خوشحاله یم. خدای دې دغه خلکو سره خو کړي. او تاسو خبره وکړه چې مستقل کار، نو البته مستقل کار نو خو د دې نه مخکې کارونه وارونه کړي. راشد صاحب اخره کې به راشو، زه وایم چې تاسو را سره په خپل خوږ اواز باندې یو څو ټپې شریکې کړئ نو بلا خوند بالکل به ټپې شریکې کړم. ګران صاحب ناست دی، د ګران صاحب په مخ کې ټپه کول شعر ویل خو ډېره ګرانه خبره ده، خو بیا هم ګران صاحب دغه ټپې دي ډالۍ وي چې او د سترګو تور می جانانا د سترګو تور چې د چا نه وي ړوند به وینا په تناره ولاړې پیغلې یا ډوډۍ دې نه خورم د دیدن وږی دي یما او په تناره راته یادېږي ډوډۍ مې سوځي مور مې شنه په لختو کړمه د کلي ټولې لارې بند کړې او زما لالې په سفر ځي چې پاتې شي نه
استا د خایست خبرې کیږي ګرانا او ماته بایللې زغلی ناسته یما ته به ولاړې بل بیار کما بلم دو غوښو به دې پورې کړم ورونا ډېره زیاته ډېره مننه راشد خوشحاله اوسې ارمان جانه او بل دا راشد صاحب ډیلیوري بالکل ورکوي به اوورال چې څومره پاکستان دی زمونږه ډیلیوري بهر ملکونو ته هم کېږي پاکستان کې هم کېږي او بهر ملکونو ته چې کومه ډیلیوري کېږي هغه ډېره ګرانه ده نو که کم بل نمبر هم شیر کړئ 0311087151 0311 087 1551 دا زمونږه د واتساپ شمیره ده زمونږ د ټلیفون شمیره ده تاسو کولی شئ چې په دغه نمبر باندې موږ سره رابطه وکړئ ډېره مننه راشد صاحب